هوټل کوټه خاموشه وه، د ښار شوري یوازې د کړکۍ نه لګورېدل کېده، او ما د کوټې رڼا بنده کړې وه، یوازې د موبایل کمزورې رڼا زما پر ستړې مخ خپره وه. زه په بستره یوازې ناستم او زاړه تصویرونه مې یو په یو کتل، لکه څوک چې خپل تیر ژوند لکه څوک زما طرز کوي، ما سکرین ته ګوته ورو کش کړه بیا له سره له مسکوي. هر تصویر یوه کیسه وه، یو خندا چې مونږ به پکې یو ځای خندل، خو یوازې زه پاتې وم او هغه خاموش عکسونه د موبایل رڼا به کله پر سګېده او کله به زماونه پر سترګو ولګېدې. د هوټل دیوڼه اوښکې پټې کړې، خو د انجیلان مې مسا اولادونه وهم ما غرضو کې ګرځېدې، لکه چې هر څه ساده و، لکه چې هر څه ساده و او مینه لا نه وه ماته شوې. ما یو شېبه سترګې پټې کړې، خو ذهن زما دننه زرګونه خبرې روانې وې، هغه خبرې چې کمې تا ته ون کړې. ما غوښتل تصویرونه بند کړم، آیا ته هم کله زموږ زاړه تصویرونه ګورې؟ خو ځواب نه و، یوازې خاموشه شپه وه او د موبایل یخه رڼا، د ښار څراغونه د کړکۍ له شي ښکاره کېدل، خلک به خوشحال روان وو، په یو پردې هوټل کې د خپل تیر عشق تصویرونه شمارل، د رات څراغونه د کړکۍ له شي ښکاره ون وو، زه د دلته په یو پردل کې د خپل تیر عشق تصویرونه شمارل، شپه موبایل بیټرۍ کمه شوه، خو زما یادونه لا هم نه ختمې دي، تصویر وکتل او موبایل مې ورو بند کړه، خو حقیقت دا و چې ځینې تصویرونه نه بلکې د انسان له زړه نه رڼا اخلي، او زه هماغسې په تیاره کوټه کې ناست وم له زاړه عشق او نه